السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو که تاسو نه چیرته د خپل فیسبوک پاسورډ هیر شوی وي او تاسو خپل آی ډي لوګین کول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. په دې کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه د خپل فیسبوک پاسورډ چینج کولی شئ. نو ټولو نه مخکې تاسو فیسبوک کلیک کړئ، بیا د 3 ډاټ چې تاسو ته ښکاري دغه کلیک کړئ، بیا لاندې تاسو راشئ دلته به دغه لګ آوټ کلیک کړئ، بیا تاسو دغه آپشن کلیک کړئ، بیا تاسو لاندې دغه فارګیټ پاسورډ ووایئ. نو دلته به اوس تاسو د خپل موبایل نمبر ووایئ، هغه نمبر چې په کوم باندې ستاسو آی ډي جوړه شوې وه. ما خپل نمبر ورکړو. تاسو په دغه نمبر چې کومه آی ډیانې جوړې شوي تاسو ته به دغه ځای کې شو کي. تاسو چې د کومې یوې پاسورډ چینج کول غواړئ نو هغه به سلیکټ کړئ، بیا به تاسو لاندې دغه آپشن ووهئ، نو بیا به تاسو دغه آپشن ووهئ. تاسو ته په هغه نمبر باندې کوډ راځي کومه چې تاسو پهله ورکړی و. نو زما سیم زما په موبایل کې پروت دی، نو ما ته ډایرکټ کوډ راغی او کنیکټ شو. نو بیا به تاسو دغه آپشن ووهئ. څنګه چې تاسو دغه آپشن ووهئ نو تاسو ته به دغه آپشن راشي، په دې کې تاسو بیا خپل پاسورډ چینج کولی شئ. نو زه خپل پاسورډ چینج کوم. نو کله چې تاسو به دغه کې خپل پاسورډ ورکړو نو بیا به دغه آپشن ووهئ، دې کې به د اوکې ووهئ. نو تاسو کتلی شئ چې زموږ آی ډي لاګین شوه.